بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د روحستان ټي وي ادبي نشریات ادب کلی پروګرام سره زه اسف جان ایان او ما سره ملما راحت شاه سمندر صاحب کتونکو په ننني پروګرام کې به موږ د راحت شاه سمندر صاحب ژوند او پن پوښتو. راحت شاه سمندر صاحب په پروګرام کې درته هرکلی ویم. ډېره مننه. کتونکو راځو راحت شاه سمندر صاحب لا چې د هغوی نه د هغوی ژوند وپوښتو. راحت شاه سمندر صاحب خپله پېژنګلو مینوالو سره شریکه کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه اول خو زه د روحستان ټي وي او د روحستان ټي وي د عملي شکریا ادا کوم چې زه یې پروګرام ته راوبللم. زما نوم راحت شاه او تخلص مې سمندر دی. زه په سنګه حمید شاه کلي کې په 1991 کې پیدا شوی یم. د تحصیل تختوی دی، ضلع مردان ده. ابتدایي تعلیم مې د خپل کلي سنګې نه پرایمري سکول نه حاصل کړی، بیا د میټریکه پورې د های سکول نه حاصل کړی د خپل کلي. او 10م او 14م مې د تختوی ډګري کالج نه کړی دی. 14م مې د عبدالولي خان یونیورسټي مردان نه کړی دی. او اوس مې ایم فل پښتو ژبه کې د علامه اقبال اوپن یونیورسټي اسلام آباد نه روان دی. ټاپک مې دی د رحمت شاه سایل د نظم عمراني مطالعه. ډېره زیاته مننه. کتونکو راحت شاه سمندر صاحب شاعري هم ډېره مزیداره کوي. راځو د راحت شاه سمندر صاحب نه غزل اورو. راحت شاه سمندر صاحب کتونکو سره غزل شریک کوي. جی ډېره مننه. د غزل مطلع ارشاد. پایخه څه چې په خوبونو کې مې یاده کړلې، د خپل زړګي په ارمانونو کې مې یاده کړلې. دلته مې تا ته ښاپېرۍ ووې او هلته هوره په دنیا او جنتونو کې مې یاده کړلې. کو د سپوږمۍ سره مې تاله تشبیه در نه کړله، کو د سپوږمۍ سره مې تاله تشبیه در نه کړله، نو د بوډۍ د ټال رنګونو کې مې یاده کړلې. زه ګلچین نه یم تاله ګل مې ځان سره نه وړلو، زه ګلچین نه یم تاله ګل مې ځان سره نه وړلو، خو د ګلونو په باغونو کې مې یاده کړلې. ډېره مننه. د الله کور ته په جرګه لاړم ستا دپاره، د الله کور ته په جرګه لاړم ستا دپاره، په دعاګانو د منځونو کې مې یاده کړلې. ماته الهام وشو یو دم راته رایاده شولې، ماته الهام وشو یو دم راته رایاده شولې، بس په غزل او په شعرونو کې مې یاده کړلې. ډېر ښه. زما په جسم کې د وینې په ځای مینه دستا، زما په جسم کې د وینې په ځای مینه دستا، ظالم ځان له پرګونو کې مې یاده کړلې. یوازې ماته قلندر کچکول کې یاده نه وي، یوازې ماته قلندر کچکول کې یاده نه وي، زه سمندر یم په موجونو کې مې یاده کړلې. کتونکو دا راحت شاه سمندر صاحب نه مزیدار غزل واورېدو. راحت شاه سمندر صاحب نظم هم ډېر زیات مزیدار لیکي. نو راځو د راحت شاه سمندر صاحب نه یو نظم هم اورو. راحت شاه سمندر صاحب کتونکو سره نظم هم شریک کوي. جی ډېره مننه. نظم دی، عنوان یې دی انکار. هغه په ما زمانه ښه پوهېده، هغه په ما زمانه ښه پوهېده، هغه په غلا زما د زړه پوهېده. لامل باز د خولې وتلي نه وو، د ژبې سر له مې راغلی نه وو، چې هغې ما ته یو خبره وکړه، خبره یې ښه ډېره ژوره وکړه. ویلې د مینې قصې ښه پېژنم، ځکه خو غلا د ستا د زړه پېژنم. څنګه چې ستا سره د ستا جذبات دي ګرانه، هم دغسې زما خیالات دي. څنګه چې ستا د زړه مرخم یم زه، داسې پرته د چا په غم یم زه. زړګی دې درد کوي او سړکې کوي، ما پسې چغې وښي کړکې کوي. زه په دې هر څه باندې پوهېږم ښه، زه د دې هر څه نه خبرېږم ښه، زه د دې هر څه تېره شوې یمه، زه خو په خپله ګیره شوې یمه. اوس څنګه زړه کې تاله ځای درکړمه، زړه خو پردی دی څنګه پردی درکړمه. دا خو پخوا ما په بل چا بایللی، دا دروغ نه دي ما رښتیا بایللی. اوس ته انصاف وکړه چې څه وکړمه، تا سره بد وکړم خو ښه وکړمه. دا خپل زړګی ځان له په اور اوسېږم، که نه د ستا د زړګي کور اوسېږم. په دې خبرې
لاجواب کړم زه لا خوی د سوچ پلوي دریاب کړم زه سمندر ګوته په خوله پاتې شوم د زړه څښارومه په زړه پاتې شوم. واه، ډېر ښه. د روهستان ټي وي کتونکو دا و راحت شاه سمندر صاحب چې تاسو ته ښایسته ښایسته شعرونه واورېدل، د هغه پېژندګلو تاسو سره مونږ شریکه کړله. تر بل پروګرامه پورې ما اسف جان ایان له اجازت راکړئ. د لوی الله په امان.